د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ د اداري مجلس غونډه د تلې په 14مه ولایت مقام کې ترسره شوه چې پکې د ځمکو خپلواک اداري معین ښاغلی طاهري، ولایت مرستیال تمیم عارف مومند، د بېلابېلو ادارو رئیسانو او استازو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د غصب شوو ځمکو ټولټاکنو پروسې، پاکستان قونسلګرۍ، د افغانیو چلند دودولو، نشي توکو سره پر مبارزې، د 3 روبو مالي حسابونو د شریکولو، د پروژو په قراردادونو، ګمارنو، په ښارګوټو کې د ځمکو د قیمت معلومولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه بحثونه، سپارښتنې او پریکړې وشوې. د دې غونډې پر مهال د ځمکو خپلواک اداري معین ننګرهار ته د نوموړي په مشرۍ د راغلي پلاوي د سفر په اړه د معلوماتو شریکولو وروسته ننګرهار والي حیات الله حیات مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د غصب شوو ځمکو اړوند په بېلابېلو برخو کې د ځمکو خپلواک ادارې د معین په مشرۍ له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي. ننګرهار والي حیات الله حیات مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې ټاکنیزو کمپاینونو کې ګډون ونه کړي او باید هیڅ دولتي وسیلو څخه په پړاو کې ګټه وانه غوښتل شي. هغه همداراز مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د افغانیو دودولو په موخه د خپل کورنۍ په ګډون د دفترونو ټول همکاران په دې قانع کړي چې افغانۍ د ملي هویت په موخه وکاروي. د تاسې د رای ورکول حق په ځای ده، هغه تاسې کولی شئ او هغه هم سري ده چې هر چا ته رای ورکوئ. ولې په عمومي ډول د وکیل صاحبانو د نمایندانو په کمپاینونو کې برخه اخیستنه د دولتي امکاناتو نه هغو سره مرسته کول دا ټول د قانون خلاف دي. دا ده چې رئیس صاحبان خپلو ټولو پرسونلو ته د ولسوالیو په کچه باندې د اطلاع ورسوي چې دوی خپله بېطرفي باید حفظ کړي. خپلو ټولو ادارو ته ووایي رئیس صاحبانو چې د تاسې مامورین باید کلدار ادارو ته رانولي او دې باندې ځان مطمئن کړي. ځکه موږ هم غواړو دا شو او که د تاسې مامور سره پیسې وي دا په دې معنا چې رئیس صاحب ورته څه نه دي ویلي. صحیح ده؟ په دغه شکل سره راځئ یو بل ته لاس ورکړو، خپله اداره، خپل کور، خپلو خپلوان، یعنې دا کار که موږ او تاسې وکړو ډېر کار کېږي. نوموړي د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د 3 روبو مالي کال حسابونه په رسمي ډول ولایت مقام ته وسپاري. همداراز ولایت مالي او اداري مرستیال ته لارښوونه وکړه چې د ولایت په کچه د ټولو ترسره شوو قراردادونو لپاره ځانګړی ارشیف جوړ کړي چې هر مهال ورته ولایتي شورا غړي، مدني ټولنې، رسنۍ او نور خلک په اسانه لاسرسی ومومي. د اداري مجلس په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ټولو قراردادونو چارې به ولایت مقام کې د اړوند ادارو استازو پر وړاندې د شفافیت په موخه ترسره کیږي. همداراز د هغه بستونو لپاره چې یو شمېر کسان بریالي شوي خو اړوند ادارو کې ستونزه لري د ځانګړې کمیټې له لوري به موضوع د حل په موخه وڅېړل شي. د دې غونډې پر مهال د کانال مامورینو ښارګوټي، بېسود او بهرآباد سیمه کې د شهیدانو او معلولینو ښارګوټي د ځمکو د قیمتونو د معلومېدو په موخه هم بحثونه وشول چې په ترڅ کې پریکړه وشوه ترڅو اړوند ادارې د خپلمنځي ناستې په ترڅ کې ورته د حل لاره ومومي. ننګرهار والي حیات الله حیات د اداري مجلس په غونډه کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت او ولایت مقام د هوکړې له مخې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د کارولو په موخه ګمارل شوي 3 سلاکاران هم مسؤلینو ته وروپېژندل او له دوی سره د همکارۍ ترسره کولو سپارښتنه وکړه. د دې غونډې پر مهال د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد د ننګرهار والي د وروستیو کړنو پراخ ملاتړ وکړ او همداراز په بېلابېلو برخو کې خپلې مشورې او وړاندیزونه شریک کړل.